وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. او کله چې بیرته وګرځي نو په ځمکه کې ګړندې ګرځي د دې لپاره چې په دې کې فساد وکړي او فصل او نسل تباه کړي. حال دا چې الله فساد نه خوښوي. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. او کله چې هغه ته وویل شي له الله نه ویریږه نو د لره تکبر ونیسي په ګناه کولو سره نو د ده لپاره جهنم بس دی او یقینا هغه بده استوګنه ده. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. او بعضې له خلقونه هغه څوک دي چې د الله د رضا لټولو لپاره ځان خرڅوي او الله په بندگانو باندې ډېر نرمي کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی په اسلام کې پوره داخل شئ او د شیطان په قدمونو پسې مه ځئ. یقینا هغه ستاسو ښکاره دشمن دی. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. بیا کچری تاسو له دې نه پس وښودلی چې تاسو ته ښکاره دلیلونه هم راغلل نو پوه شئ چې یقینا الله ډېر غالب ښه حکمت والا دی. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. دوی انتظار نکوي مگر د دې چې الله دوی ته د وریځو په سورو کې راشي او ملائک هم او معامله فیصله کړی شي او ټول کارونه خاص الله ته ورګرځول کیږي. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لا بني إسرائيلنا تپوس وکړه چې موږ څومره ډېرې واضح نښې دوی ته ورکړې وې او څوک چې د الله نعمت بدل کړي له دې نه پس چې د تراغې نو یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. او هغو کسانو ته چې کافران شوي دي دنیایي ژوند ښایسته کړی شوی دی او دوی په هغو کسانو پورې مسخرې کوي چې ایمان یې راوړی دی. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. او هغه کسان چې متقیان دي د قیامت په ورځ به د دوی لپاسه وي او الله چې چا لره وغواړي بې حسابه رزق ورکوي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ټول خلق په شروع کې یو امتو بیا پکې ځینې کافر شول نو الله نبیان را ولېږل چې زیری ورکوونکي او یروونکي وو. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. او له هغوی سره په حق سره کتاب نازل کړ د دې لپاره چې هغه د خلقو په منځ کې د هغه شي فیصله وکړي چې دوی پکې اختلاف کړی دی. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. او په هغه کې اختلاف نه دی کړی مگر هغو کسانو چې هغوی ته هغه کتاب ورکړی شوی وو
په خپل منځ کې د لویۍ او ظلم په وجه اختلاف کړی و. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لدین پس چې هغوی ته ښې څرګندې نښې راغلې نو الله هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی و په خپل حکم سره هغه ته هدایت وکړو چې هغوی یعنې کافرانو پکې اختلاف کړی و او الله د سمې لارې هدایت کوي هغه چاته چې وغواړي.